هغه ورته وفرمایل چې ای د الله رسوله کله چې تا ماته هغه دعا ښودلې ده او هغه دعا ما شروع کړې ده نو زه مطلب دا دی الله رب العالمین د خپل مال او د دولت او د بیبي یعنی د بچو په باره کې کله هم غمجنه کړې نه یم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د خپل ځان او د خپلې بیبي د خپل بچو او د مال دولت د حفاظت دپاره نبوي نسخه حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له یو سړی راغلی وی چې ای د الله رسوله ماته د خپل ځان د خپل بچو د خپلې ښځې د مال دولت په باره کې ډېره خطرې یاره موږ باندې څوک جادو نه کړي په موږ باندې چې کوم دی د چا بد نظر ونه چلېږي یا موږ ته څوک ضرر رونه رسېږي زه همیشه په دغه غم او په فکر کې یم نو لهذا موږ ته داسې دعا وښیئ چې موږ کوو او د دې خبرو نه مطلب دا دی مستغني شوي وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته یو دعا وښودله او چې ته دا وایې بسم الله علی دینی و نفسی و ولدی و اهلی و مالی بسم الله علی دینی و نفسی و ولدی و اهلی و مالی دا دعا وای سحر او ماښام دا ډیره وای نو الله رب العالمین بس دا حفاظت وکړي. سمو وخت بعد نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی هغه سړی ولیدو او ورته یې وفرمیل چې تا ما نه تپوس کړی د خپل مال د ځان او د بیبي د مال دولت په باره کې د هغې د حفاظت نو څنګه چلو شو هغه ورته وفرمیل چې ای د الله رسوله کله چې تا ما ته هغه دعا ښودلې ده او هغه دعا ما شروع کړې ده نو زه مطلب دا دی الله رب العالمین د خپل مال او د دولت او د بیبي یعنی د بچو په باره کې کله هم غمجنه کړې نه یم بس زما په هغې باندې یقین دی الله رب العالمین زما هغه خوف او خطر چې کوم دی یعنی دا ختم کړی دی. دغه رنګې یو عمده دعا دا خو هغه لږه اوږده ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل خادم خاص حضرت انس رضی الله تعالی عنه ته هم د حفاظت دپاره چې کوم دی یې ښودلې وه خو هغه لږه اوږده ده هغه هم ستاسو مخکې عرض کومه چې د هغې په برکت سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ته به د هر قسمه د ظلمونو او د فتنو نه او د خلکو د ظلم نه یعنی په امن کې علامه جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه په خپل کتاب جمع الجوامع کې دا را نقل کړې ده هغه دعا داسې ده بسم الله علی نفسی و دینی بسم الله علی اهلی و مالی و ولدی بسم الله علی ما اعطانی الله الله ربي لا اشرك به شيئا الله اكبر الله اكبر الله اكبر واعز واجل واعظم مما اخاف واحذر عز جارك وجل ثناؤك ولا اله غيرك اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. په بعضو کتابونو کې دا دعا راغلې ده دعا اوږده ده که چاته یادېږي نه نو په اکثرو کتابونو کې په کارډونو باندې هم دا دعا لیکلی شوي وي نو سحر کې چې کوم دی او ماښام کې دا دعا کارډ ته ګوري او د هغه کارډ نه هم سړی دا دعا چې کوم دی ویلی شي بهتره خو دا ده دا دعا سړی په یاده باندې یاده کړي او که په یادولی نه شي اوږده ده نو د کارډ نه یا د کتاب نه چې کوم دی وایي سحر او ماښام نو الله رب العالمین دا د به حفاظت وکړي دې ته حفاظتي حصار ویلی کېږي لکه سړی چې ځان نه یو دیوال ته وکړي یا په یو قلعه کې چې کوم دی محفوظ شي او د هر قسمه تکلیفونو او د ضرورونو نو دغه شان دی الله رب العالمین به د دې دعا په برکت سره د هر قسمه مصیبتونو او تکلیفونو نه په امن کې ساتي نو موږ تاسو ته پکار ده چې دا دعاګانې یاد کړو الله او د هغه رسول چې کوم دی زموږ د فایدې دپاره موږ ته ډېر څه ښودلي دي خو اوس دا په موږ باندې ډیپینډ کوي په موږ باندې انحصار کوي چې آیا دا موږ یادو او که نه یادو نو که یاد هم که په دې کې زموږ فایده ده او که یاد هم نه کړي نو زموږ پکې نقصان دی دین چې کوم دی دا سراسر خیر دی دین چې موږ ته کومه خبره کړې ده نو زموږ په فیور کې کړې ده او زموږ د فایدې دپاره یې کړې ده نو پکار ده چې موږ په هغې باندې چې کوم دی یعنې عمل وکړو او دا دعاګانې چې کوم دی یعنې یاد کړو دا وظایف چې کوم دی یاد کړو خپل هم یاد کړو او نور مسلمانان موږ ته هم وښایو واخر دعوانا